هند له افغانستان سره ستره مرسته وکړه. نوي ډیلي له افغانانو سره په کومه برخه کې مرسته کړې؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. هند د افغانستان د ماشومانو د معافیت پروګرام د پیاوړتیا په موخه 14 ټنه د نري رنځ ضد BCG واکسینونه او اړوند وچ توکي د عامې روغتیا وزارت ته سپارلي دي. د افغان واکمنۍ د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو په وینا دا مرسته د ماشومانو د واکسیني پروګرام د پراختیا او د نري رنځ د مخنیوي لپاره شوې ده. یاد واکسینونه او طبي توکي د نړیوال روغتیايي سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ادارې په همغږۍ د افغانستان د روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره برابره شوې ده او د ماشومانو د ملاتړ ادارې په همغږۍ د افغانستان د روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره برابر شوي دي. اړونده چارواکي وایي چې دا ډول مرستې د ماشومانو د روغتیا د ښه والي او د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره مهم رول لري، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د نري رنځ د خپرېدو خطر زیات وي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.